نو تاسو باور وکړئ دغه لارې هره منظره فکر وکړي لکه سویټزرلینډ دغسې که چیرې د چکر نه خوند والی راشي پوه شئ خپل وطن کې وګرځئ ډېر ښکلي ښایسته ځایونه شته. نام شما چیست؟ حبیب الله دیقانی چوپانی. دیقانی است. چه وقت از خانه میبرایی؟ ساعتای 5 بجه. خانه شما کجاست؟ شیبرتو. اینمی جای نامی چی داره؟ اینمی شیبرتو نام داره. شیبرتو؟ خب شما چند سال است؟ 19 یا 18 میشه. درس میخوانید نه؟ درس تا صنف هفت خواندم. خب پشتو رو یاد نگرفتی؟ نگرفتم. چرا؟ نخواندم. نخواندی دیگه؟ خب چی امیدی داری به آینده زندگی خود؟ امید چیز امید انجینیر شوی، دکتر شوی، دیگه چی؟ از این چه بینی هیچ هم نمیشه. چرا نمیشه دیگه؟ شما خود جوان هستی، مکتب میری دیگه باید یک امید خود داشته باشی. آره خب مطلب اعلام کردیم دیگه دیگه خلاصه دیگه. نامی کدام ولایت دارش میکنی؟ یاد دارش ولایت نرفتیم دیگه موعد کنم. دو سه ولایت نمیشه. ولایت یکاولنگ. یکاولنگ ولایت نیست دیگه. ولسوالی یکاولنگ. ولسوالی است دیگه. دایکندی. دایکندی دیگه. دیگه قندار. قندار. هرات. بدخشان. کابل. مزار. تشکر زنده باش. بنجامیر پارک مهرباني نوم یاد عبید الله د کابل ولایت فاضل ولسوالۍ نه راغلی. څو نفره نور ملګري در سره دي؟ 5 نفره راغلي، 4 نور دي در سره. ښه کله راغلي یاست؟ موږ پرون راغلو، شپه هم دلته وو همدې باندې امید کې. او کابل او د دې ځای هوا ډېر فرق سره لري که لږ؟ ډېر فرق لري. کابل هوا خو ډېره ګرمه ده، دلته ډېره سړه هوا ده، ډېره ښه هوا وه. کاوا بدلته. اشپزي مو په خپله وکړه؟ اشپزي نه ونه کړه، هلته په هوټل کې ډوډۍ وخوړله. موږ همداسې ناخبره چې نه وو راوړو، همداسې راغلي. څنګه ناخبره راغلي وه؟ اوله پیره مو راغلو دلته چې زه خو ځو چکر بېرته به راشو. لرې لاره وه راغلو، شپه مو وکړه، ما سبا به د بند امیر سایل هم وکړو، چکر به ووهو لاړ به سبا. شپه وکړه اطاق مو ونیو. نن به چیرې ځئ له خیره؟ نن ګرځو، نو همدغسې ساعت 2 ساعته نور هم ګرځو، بېرته ځو له خیره. او نور دې کوم ولایتونه لیدلي دي د هېواد؟ نور ولایتونه مې لیدلي نه دي لیدلي. پخوا هم راغلی یې بامیان ته که یا اوله پیره ده؟ ولایتونه یو ننګرهار ولایت مې لیدلی او د پنجشیر ولایت. او اراده لرئ چې په بامیان کې نور ځایونه مو ووینئ که نه؟ او دا د میلې ځایونه چې پوښتنې کوو، د چکر ځایونه وبه یې ګورو. اوس راغلي سایل به وکړو، چکر به ووهو، بیا به لاړ شو. هغه ولایتونه چې تا لیدلي دي کوم یو دې ډېر خوښېږي؟ د پنجشیر ولایت هم ښه ځای دی، خوښېږي مې، او دا ځای هم ښه ځای دی. په پنجشیر کې دې څه شي ډېر خوښېږي؟ پنجشیر کې همدا دریاب دی، نو همدا منظرې دي. او کندهار ته هم راغلی یې که نه؟ کندهار ته مې انتلای قصد هم کړی چې لاړ شو د خیره که د خدای رضا. دا دې نازواني کړې ده چې نه یې راغلی؟ نه ځو د خیره. کله به راځې د خیره؟ دا د خیره تصمیم مې نیولی چې دا ګرمیانې لږ کم شي، لاړ به شو چکر ته خیر. بس نو په خیر راشئ. موږ د ګرمې علاقې خلک یو، تاسې د یخې علاقې خلک یاست. ښه نو بس اشنایي یو څه سخته ده که څنګه؟ بس اشنا به شو، دغه د اوس هم او ته اشنا شو د خیره.
که بس دا اشنایي به په سټینګوو چې ادامه پیدا کړي انشاءالله چې ټینګوي د خیره انشاءالله ستاسې نه مننه او جهنم دلته ځینې نور دوستان هم دي چې د دوی سره به مو وغږېږو. جوړ په خیر. سهار احوال. ښه یاست؟ په خیر یاست؟ خوشحاله اوسئ. جوړ تازه. سالم. ښه یاست؟ په خیر یاست؟ خوشحاله اوسئ. جوړ اوسئ. مهرباني نوم مو یاد؟ نوم مې شمس الرحمن سلطاني د ننګرهار ولایت یم او اوس په کابل کې یم. ښه کابل کې اوسېږئ. کابل څخه کله راغلي یاست؟ کابل څخه پرون راغلو دلته نو راغلو چکر ملګري وې او پلان هم سره واخیستو چې موږ به ځو بامیان ولایت ته او موږ به دا فکر موږ ځان سره دا فکر نه کوو د بامیانو نوم او تاریخي ځایونو په اړه مو معلومات درلودو او مو نږدې نه مو نه و لیدلی. کله چې دلته راغلو چې خلک مو لیدو او واقعیت د بامیان ښکلاګانې مو ولیدو موږ فکر نه کوو چې موږ افغانستان کې یعنې واقعیت خبره دا ده چې اصلي ښایسته ځایونه چې دي په افغانستان کې دي او دلته راغلو ډېر خوند مو ترې واخیستو. اوس هم دلته بند امیر ته راغلو نو شپه مو هم دلته و او خپل چکر نه مو ډېر خوند واخیستو. نور ملګري هم راسره دي. واقعیت خبره ده لکه څنګه چې موږ تاسې وینو طبیعي ښکلاګانې په هېواد کې دي او د هغه تر څنګ ځینې دودیز مسایل دي کلتوري مسایل دي دغسې د فرهنګ په لحاظ باندې بېلابېل مسایل شته. کله چې تاسې بامیان ولایت نه ولیدلی او اوس مو دا دی ولیدی ښار کې مو وګرځېداست که یا یوازې دلته راغلي یاست؟ وګرځېدو واقعیت ښار کې مو وګرځېدو خو موږ کله چې د کابل نه را روان شو تر دې ځایه راغلو نو موږ زړه غوښته چې هر چېرته ډېر زیات پاتې شي. واقعیت هغه ښکلاګانې چې دلته وې موږ بل چېرته نه و لیدلې. ډېر ښایسته ځای و. واقعیت اوس هم دلته یو سره ملګرو سره نو معلومات همیشه چې تر کله به یو بعد د دې څخه برنامه لرو له خیره چې د بامیانو بوت کوم ځای کې چې و هغې ځای ته لاړ شو د هغې ځای څخه هم لیدنه وکړو نو ډېر ښکلاګانې ډېر ځایونه کې وو یعنې باید د هر ځای کې سره یې پاتې شي او ښه ښایسته تصویرونه ولې او خوند ترې واخلي د چکر. بلکل ښکلاګانې کوم ځای ډېر درته ښکلی و ډېر درته په زړه پورې و؟ باور وکړه زمونږ چې کله د بامیانو ته دننه شو بامیانو په طرف راغلو دغه ځایونه مو چې هر ځای یو خاص ښکلا درلوده چې په هېڅ نړۍ کې به نه وي. باور وکړه زما یو پیغام همدا دی ملګرو دوستانو ته وطنوالو ته که چیرې د چکر نه خوند الی راشي پوه شئ خپل وطن کې وګرځئ. ډېر ښکلي ښایسته ځایونه شته دي چې واقعا تاسو تر اوسه نه دي لیدلي او که چیرې هم لیده نو هېڅکله به بل چېرته رال نه شئ. بلکل او ننګرهار په داسې ولایت کې ګوره چې د ادب او فرهنګ کور او د هغه ځای خلک ټول د هنر او ادب خلک دي. اوس تا شعر دي په یاد کړي دي څه شي دي په یاد کړي دي زده دي که نه؟ والله شعر خو که زه دا واقعیت ووایم بیخي ویم کړی بیخي مایند هم په ځای نه دی نو ننګرهار خپله ښه ځای دی د علم ټاټوبی زانګو دی فرهنګ دی نو هلته ښه ښایسته فرهنګ لري او میلمه پاله خلک لري او ما خپله مکتب هم هملته لوستی فارغ شوی یم د امغیجي څخه یم خو فی الحال موږ په کابل کې اوسو ډېر وخت هم په کابل کې تېر شو. بلکل مننه کوم. السلام علیکم رجوړ ته درنو سلام خان صاحب زه او موږ د کابل راغلي دلته بند امیر ته او نه یوازې بند امیر ته لاړ موږ ډېر ځایونه تحقیق سوي ګورو هماغه اوس باور وکړه ډېر خوند واخیست لکه مخکې سرور ویلې نو دغه هر ځای د پاتې کېدو سړی باید په هفته هفته هلته پاتې شي. بس باور وکړئ چې زه په لارې کې ملګرو سره بیخي داسې احساس نه وکړو خدای پاک حالات سم کړي او خلکو هغه اقتصادي وضعیت لږ سم شي نو تاسو باور وکړئ دغه لارې هره منظره فکر وکړئ لکه سویزرلینډ دغسې رامننه ده. واقعیت ستانکزی صاحب لکه څنګه چې تاسې وایاست دغه هره دره دغه هره ښکلا د طبیعت هره منظره په دې باندې ارزي چې هلته سړی د ډېر وخت لپاره پاتې شي او د هغه څخه خوند واخلي. کله چې سړی وګوري خپل هېواد وویني بېلابېلې سیمې وویني نو بیا پوهېږي چې واقعیت افغانستان ډېرې ښکلاګانې لري
کله چې د بامیان ولایت او په خاص ډول بند امیر چې اوس موږ تاسې دلته یو نه ولیدلې او اوس چې دا دی ولیدئ پخوا دې څه فکر کوئ او اوس څه احساس لرئ؟ مخکې چې موږ یوازې دغه معلومات چې په مکتب کې مو لوستي وو چې یاره بند امیر او همداسې د بودا مجسمه چې ده دا زموږ ذهن او کله چې موږ راغلو وم لیدل ډېر تفاوت یې کول. یو څو ساده انځورونه په مکتب کې اخیستل او د مکتب په دغه کې مضمونونو کې ورکړل شوي چې بودا مجسمه دغسې ده او خلک سیلانیان د لرې لرې ځایونه راځي. فکر وکول ما خپله داسې احساس کوم چې دا خلک اصل کې لیوني دي څه حساب دي چې دغه ځایانو ته دومره مزلونه کوي چکر وایي که نه، خو نه دا واقعیت ارزي. ډېرې ښکلاګانې دي دلته، ډېر داسې یو بیخي الله تعالی یو بل ډول ښایست ورکړی دی. ستانکزی صاحب کله چې بودا مجسمې ته خو ولاړاست؟ نه هغې ته اوس پاسته د اراده لرو په خیر سره چې هلته هم لاړ شو انشاءالله. دغومره مزل مو کړی نور هم ځو په خیر سره. کله چې د بودا مجسمې ته مخامخ ودرېږئ څه احساس به کوئ؟ یاره نو دا به بیخي لکه دا اوس داسې احساس کوم چې زموږ په دغسې حالاتو کې په داسې شرایطو کې دا اوس چې کوم رش او دومره مینوال زه وینم نو بیخي یو ډول داسې احساس کوم چې لا هم د خلکو په زړونه الحمدلله ژوندي دي او لا هم خلکو د دې لیواله دي چې نورو ځایونو ته لاړ شي. خو بودا مجسمه به چې موږ په مکتب په بېلو بېلو کرښو کې لوستې دا بیخي یو ډول ما دپاره جایب دی. بالکل. ستانکزی صاحب د هېواد په باره کې یوه کلمه راته ووایاست. که په لنډ یې ووایم که نه، هېواد یعنې ژوند. ډېره مننه. شکر.